کتونکو که پښتانه دي او که نور قامونه دي، نن سبا یې د جنکو ویډیوګانې ډېرې زیاتې په سوشل میډیا باندې خپرېږي. قدرمنو، نن مې درله یو د داسې ځوانې جینۍ ویډیو راوړې ده چې دغه ویډیو تاسو وګورئ، افسوس به وکړئ چې په دغه پښتنو باندې څه چل شوی دی. ویډیو به در سره هم شریکوم، تر اخره را سره پاتې شئ. قدرمنو، د ویډیو شریکېدو نه مخکې در سره په دغه ویډیو باندې لږ نظر اچوم چې دغه ویډیو کې دغه جینۍ سره دغه هلک کوم داسې ناروا کارونه کړي دي چې اوس دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره تیزۍ سره خپرېږي او هر کس یې دا غوښتنه کوي چې دغه ویډیو موږ ته راولېږه. قدرمنو، دغه ویډیو موږ ته یو ملګري راولېږله، موږ غوښتل چې خپلو دوستانو سره یې شریکه کړو. په دغه ویډیو کې ښکارېږي چې دغه جینۍ سره دغه هلک چې کوم ترېنه ویډیو کوي، څنګ په څنګ ناست دی او ناروا خبرې ورسره کوي او د هغې نه بعد ورسره دغه ناروا کار هم وکړي. دغه ویډیو چې د 5 منټو ویډیو جوړه شوې ده او هر سړی یې غوښتنه کوي. دغه ویډیو کې دغه جینۍ ډېره ښکلې ده، نو هر کس یې ډیمانډ کوي چې دغه ویډیو زه وګورم. قدرمنو، داسې ویډیوګانې جوړول نه دي پکار. کم کسان دي دغه ویډیوګانې جوړوي، نو دا ستاسو بدنامي کوي او تاسو قام ته شرموي. دغه ویډیو هم یو داسې کس جوړه کړې چې دغه کور سره تعلق ساتي، یعنی رشته دار یې دی. دغه شانتې هلک دی، په کور کې دغه جینۍ ځان له ده او دغه هلک ورغلی دی چې ځان ته یې موبایل لګولی او د دغه ځوانې جینۍ سره دغه ناروا کارونه کوي. که موږ وګورو، نن سبا په سوشل میډیا باندې د داسې جنکو ویډیوګانې ډېرې زیاتې خپرېږي او د داسې کلیوالو جنکو ویډیوګانې هر سړی خوښوي او ډېر زیات ډیمانډ یې دی. دوستانو، دغه ویډیوګانې چې څوک هم جوړوي دغه ښه کار نه کوي، ځکه چې د دغه جینۍ کور والا ته دغه ویډیو ور ورسېږي، نو په دغه جینۍ باندې به څه تېرېږي او د دغه ویډیو د وجې د هغې ټول خاندان شرم سره مخ کېدلی شي. نو دغه ویډیو چې څوک هم جوړوي ښه کار نه کوي. دغه ویډیو چې اوس راغلی ده ډېره تیزۍ سره خپرېږي، ډېره ښکلې جینۍ ده، پکې هر سړی ډیمانډ کوي. دوستانو، که دغه ویډیو تاسو نه وي کتلي نو موږ به در سره شریکو. دغه ویډیو تاسو کتلی شئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کمنټ وکړئ. دغه ویډیو به سره ضرور شریکو.